وخت مو په خیر لیدونکو راځئ کمپیوټر کې دا هم زده کوي کمپیوټر ته وروسته له دې خبرې کوئ کمپیوټر به خپله لیکنه ټایپینګ کوي یعنې که تاسو تر دې حده پورې لټ شوي یې چې ټایپینګ نشئ کولی او یا درته کار سخت شوی دی نو خبرې کوئ کمپیوټر به خپله لیکنه درته کوي څنګه کوئ دا کار نو اول به تاسو انټرنیټ ولرئ انټرنیټ سره به وصل شئ بیا به لاړ شئ یو براوزر راخلاص کړئ لکه زه چې ګوګل براوزر راخلاصوم ګوګل کروم وروسته له هغې به په ښي طرف کې راشئ دلته په دریو څو ټکي چې دي په دې به کلیک وکړئ ګوګل اپس به راخلاص شي بیا به په دې کې ګوګل ډاکس یا ګوګل ډاکومنټ چې ورته وایي دا به راخلاص کړئ یعنې آنلاین ورډ دی چې تاسو کولی شئ پکې په آنلاین بڼه لیکنه وکړئ بیا به په بلانک ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ او وروسته له هغې به راشئ دلته د ټولز ټاب ته په دې ځای کې به وایس ټایپینګ پیدا کړئ شارټکټ ټیم کنټرول شفټ ایس دی کلیک به پرې وکړئ په کومه ژبه غواړئ چې خبرې وکړئ او دا ټایپینګ وکړئ فعلا انګلیش دی نو انګلیش دی په مایک به کلیک وکړئ مایک ته به اجازه ورکړئ تر څو ستاسو خبرې واخلي ویلکم ټو سیرت آنلاین اکاډمي صحیح شو فقط هغه سیرت کې دا کلمه نه پېژنئ ځکه خاص نوم دی نو یو دا پکې غلط شو نور دا دی مکمل تاسو ته لیکي ویلکم ټو آنلاین اکاډمي سیرت آنلاین اکاډمي دا په انګلیش باندې که په بله ژبه باندې غواړئ بیرته به راشئ دلته بله ژبه به انتخاب کړئ پښتو نه ده اپډیټ شوی پښتو نشته پکې دري هم نشته پکې خو فارسي شته پکې کولی شئ لاړ شئ ښکته راشئ دلته فارسي پکې پیدا کړئ او په مایک باندې کلیک وکړئ سلام وقت شما بخیر امید که همتان خوب و صحتمند و سلامت باشین دا په دري باندې شو یا نورې ژبې چې ستاسو زده دي کولی شئ خبرې ورته وکړئ راځئ زه لږ روسي خبرې ورته وکړم دلته به راشو انتخاب کړئ روسي انتخاب کړئ پریویت как дела доброе دا په روسي کې که چېرې په روسي باندې پوهېږئ انشاءالله چې دا ویلی شئ یعنې سلام څنګه یاست سهار مو په خیر نو دا په روسي ژبه یې ماته ولیکل یا همداسې نورې ژبې تاسو لیکئ عربي حتی کولی شئ راشئ دلته موږ عربي ژبه هم لرو عربي ورته انتخاب کړئ عربي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منظم موږ ته په عربي ژبه په هره ژبه غواړئ ژبه انتخاب کړئ خبرې ورته وکړئ د هغې مطابق به تاسو ته لیکنه کوي مننه دا ویډیو در سره تر نورو هم ورسوئ